بسم الله الرحمن الرحیم. په نوي ولایت کې ذیل معنوحات سره حاضر یم. نن به موږ ځو سرمالنګ ته چې دا د ذیل بونیر او د ذیل مردان په ټاپ باندې موجود دی. موږ سره اوسه ډېر زیات ښکلې علاقه ده. راځئ دا موږ بره سرمالنګ ورسېدو. دا تاله دی، د دې د وجې موږ دننه نشو تللی. که نه تاسو به موږ دننه خو به توقعولی وو، خو دا کیمره کې لږ زوم کوو نو ویې ګورئ. او دغه یې مزار دی، دا لیکایي پې کړې ده. بیا داسې راځم بس دا پکې جومات دی. د لمونځ کېږي په جمع باندې. دغه هغه پکې پورې پکې لنګرخانې دي، لنګرخانې دي پکې او ډېر دغه دی پکې. بس مونږ پاپله ځو، دا خو مزار و او مونږ پاپله ځو. دې کې ډېر زیات ښکلی ځای دی او دا چونکې په غار کې یو چت دی نو دې نه ډېر ښکلی ځای دی. راځئ دا ښکته چې تاسو ته ښکاري دا د ملندرۍ کلی دی او ذیل مردان دی. په دې کې ډېرې زیاتې مالټې مشهورې دي. مالټې ډېرې زیاتې مشهورې دي، ډېرې زیاتې خوږې مالټې. او که چېرې تاسو چکر راتله غواړئ ذیل بونیر ته، نو ذیل بونیر سرمالنګ ډېر زیات ښکلی ځای دی. تاسو راشئ او مزې کړئ. ډېر زیات تنګ دی، ښکلې هوا پکې لګي. په ګرمۍ کې په ګرمۍ کې غر دی، غر په ګرمۍ کې یخ دی، په ځای کې ګرم وي. ډېر زیات ښکلی دی. او بس مونږ به نور تاسو څه ووایو. بس هلته یو څو ځایونه پاتې ده، تاسو به ښه یو مونږ سره اوسئ. بس دا مونږ بره ځو. دلته د ملندري جنګ په نامه باندې یو ځای دی، ډېر زیات ښکلی ځای دی. او تقریبا د بونیر او د ذیل مردان په پوله باندې موجود دی. او دلته تقریبا دا د 1520 خبره ده چې په دې ځای باندې د انګریزانو او د مسلمانانو د بونیر د مسلمانانو جنګ شوی چې په هغې کې انګریزان تر دې حده پورې راختلي. دا بره ځای دی، دلته مونږ ورکه بره هیجو، خو دې پلو ته په دې ځای باندې ورته مسلمانان ناست وو، کته انګریزانو. نو دې ته ځکه د ملندري جنګ نوم ورکړی شوی دی. او دا ځای انتهایي دنګ ځای دی او دې کې انګریزانو دې پله دغه چې تاسو ته ښکاري دا ځای، دې کې مسلمانانو بونیر مسلمانانو په دې دا چې کومه پوله ده دا دې ته کنډه ووایي. دا د ملندرۍ او د بونیر په منځ کې پوله ده. ذیل مردان دی، مردان کې د یو کلي نوم ملندرۍ ده. او دې پله بونیر دی چې د یو کلي نوم بانډه ده. د بانډې او د ملندرۍ په منځ کې چې کوم غار دی، هغې پوله باندې د انګریزانو او د مسلمانانو جنګ شوی و. دلته یو ځای دی بره، هلته تاریخ لیکلی دی. مونږ تاسو هلته بوځو، مونږ سره اوسئ. دا مونږ هغې ځای ته راورسېدو. تاسو زما د ملندري جنګ په نامه یاد ځای دی. دا هغه ځای دی چې ملندري جنګ په نامه یاد دی. دلته انګریزانو او مسلمانانو په درمیان کې جنګ شوی و. دا هغه ځای دی. دا ځای بس دا لیکل کېږي، دا تاریخ لیکلی شوی دی. دا تخته ده یادګار ناصر خان. د یادګار ناصر خان د ارتیک د جنگ امبیلې د هیرو وطن پاک ناصر خان د برکلي بونیر یادګار، چا چې په جنگ کې امبیله کې د بهادرۍ او بلند همت نوی مثال قایم کړی و. حق تاریخ دا نورې په پښتو لیکلي، دا یوې په اردو لیکلی دی. او چې پړاوم نو ډېر ټایم پې لګي. دې د وجې مې ته ویډیو وکړه، ځاله بیا پړاو کوئ. دا ډېر زیات دنګ دی. دې پله چې تاسو دا اوس ښکاري ملندرۍ، دا ډېر زیات کته دي، نو ښکاري نه په دې موبایل کې. او دا لار وتې اوس هپله وتې غازي ته او
دغه په نوم یو ځای دی د ګړو د هغې په سر کې دلته خلک چکر له راځي. ډېر زیات ښکلی ځای دی. ټول چکر والا ته خواست دی چې هغه راشي او د دا ځای وګوري ځکه چې دا ډېر زیات تاریخي ځای دی. خاص کر مردان والا او بونیر والا ته خواست دی چې راشي دلته او د چکر ووایي او د دې نه تاریخ معلوم کړي. بس دا ویلاګ مونږ اختتام ته ورسوو. او نور خو بس انشاءالله چې نور هم تاسو ته مونږ راوړو چې دا کوم ځای په کار یې مونږ ته کمنټ